په دې ایران کې یو عالم تیر شوی دی د ماجیشون په نوم باندې ماجیشون دی ایران علاقه خپل نوم عبدالعزیز ابن عبدالله دی خو په ماجیشون مشهور دی هغه وفات شو نو زوی دا خبره کوي وای مونږ لامبه و نو وای چې لامبه هم کپړې مو ایستي وای د یو کس د تلی ته خیال شو د خپې د تلی ته نو دا رګ داسې ټوپونه وال کسان وی چې لکه دغه خو سا شته مه لامبوئ وای بس مونږه پرېښود بېهوشه پروت ورځ تېره شوه سباله خلکو یې دا مړ دی هسې تاسو هغه کوئ وایي سباله م بیا راوسته او لامبولم وایي چې بیا وکتل بیا هغه خپې هغه رګ چې دی نو هغه داسې پړقېده یاده دا ژوندی ده کې سا شته بیا هم پرېښود وایي په درېیمه ورځ باندې بیا چې کله مونږ لامبولو ته واچو نو وایي هغه نیغ را کېناست په هغه تخته باندې نو چې کېناسته او مطالبه یې وکړه وایي ما له اوبه راوړی روټۍ راله راوړه نو هغه زمانه کې ستوانو نو یې ستوان یې وله راوړل هغه یې وله ورکړل اوبه ورپسې ورکړې هغه یې وڅښل نو دا زوی یې وایي مونږ ته تپوس وکړه چې ته خو بېهوشه وې څه حال له سره څه نو یې پلار راته وی چې زما نه فرشتو ساه واغېسته او وی اسمان طرف ته یې روانه کړه زما روح یې روان کړ وی چې کله اووم اسمان ته زما روح ورسېد فرشته تپوس کوي دا د چا روح دی وی دا د ماجیشون د دوی واپس کې د ده خو لا ډېر عمر پاتې دی تاسو را روان کړی دی وی فرشتو دوباره زما روح را روان کو لاندې وی لاندې په یو مقام کې زما پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شو داسې پیغمبر علیه السلام ناستو یو طرف ته وسره ابوبکر صدیق ناستو او بل طرف ته وسره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناستو شیخین وسره ناستی خو شیخین وسره لږه فاصله کې ناستی داسې او وی چې ما وکتل عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې دا تابعی دی دا هغه د زمانې نه وروسته دی هغه پیغمبر علیه السلام سره خوا کې ناستې نو وایي ما د فرشتې نه تپوس وکړو چې شیخین جدا جدا لرې ته ناستي او عمر ابن عبدالعزیز چې هغه د وروستو زمانې سړی دی هغه ورسره خوا کې ناستې دا ولې هغه یې ځان ته رانږدې کړی دی نو وایي هغه فرشتې ما ته وویې چې شیخین چې دی ابوبکر صدیق او حضرت عمر دوی د حق په زمانه کې د حق پرچار کړی دی او عمر ابن عبدالعزیز د ظلم په زمانه کې د حق پرچار کړی دی ځکه پیغمبر علیه السلام ځان سره نږدې کېنولی دی اخو د خیر القرون دور نو صحابه او پیغمبر موجودو ابوبکر صدیق هم نیکی کوله د حق اشاعت کو حضرت عمر هم د حق اشاعت کو د باطل مقابله کوله خو زمانه د حق وا او عمر ابن عبدالعزیز د ظلم او د جبر په وخت کې راغی هغه ظالمانو سره مقابله وکړه او هغه ظالمان چې دینو زمکه ته واغشتي چې د دنیا ته واغشتل او د حق د باطل او د باطل او د ظلم مقابله وکړه ناغه د ظلم په وخت کې د حق پرچار کړی دا ځکه پیغمبر علیه السلام ځان سره رانږدې کړی نو علماء لیکلي دي چې نیکو وختونو کې خیر القرون دور کې نیکی اسانه وه هلته خو پاک دور و دې زمانه کې نیکی کول ډېر ګران دي نیکی ته دې څوک پرېږدي نه فتنې دي هر طرف ته فتنې دي
دی اوس وخت سره زه ته خبره کوم دی اوس وخت سره قربانی ده سبا به مونږ قربانۍ کوو دی قربانۍ کې مونږ ته څومره رکاوټونه رالل سو کوئی په میخه باندې قربانی شته او سو کوئی نشته دا خبره پروس کالوي چام نه دی پروس کالو دا خبره ونه دا فتنه پکې سخت کال زیاته شو پروس کال یو بل فتنه وا سو کال مخکې دا قصې وي دا مسلمانان زیاتې کوي چې دا دوی دومره دولت په قربانۍ په یو سنت عمل باندې خرابوي دا دولت که چېرته دوی را جمع کړي د دې ملک نه به غریبي ختمه شي دنیا نه به غریبي ختمه شي دا کالوني ده زمونږ دا مونږ نن څومره څاروي اغوښتي دي څومره خلک قربانۍ کوي د کروړونو روپو اوس که دا کروړونه روپۍ مونږ راواخلو او په دې کالونۍ کې یو کس او دوه کس او درې کسه غریبانانی نو زمون غریبي د هغوی غریبي پې ختمېږي که نه ختمېږي راځئ چې غریبي ختمه کړو څه له یو سنت عمل کې هغه ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام سنت دي غریبي ولې نه ختموي دا وګوره دا فرض دي د یو غریب خېټه ډکول هغه د لوږې مري د هغه بچي د لوږې مري راشئ چې د غریبي ختمه کړو د هغه ژوند بچ کړو د هغه د بچو ژوند بچ کړو دا فلسفې به خلکو بیانولې دا فتنې دي اوس مونږ قربانۍ ته یو سنت عمل دی هغې ته هم څوک نه پرېږدي کله راته یو رکاوټ اچوي کله راته بل رکاوټ اچوي ولې ځکه مونږ د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه لرې کېږو او څومره چې لرې کېږو سخت کال ګوره دا فتنه وه چې په میخه شته او په میخه نشته را روان کال له به وګورئ چې نوې فتنه به وي انشاءالله الله دې ژوند راکړي تاسو به مې او زه به مې تاسو ته به وګورئ چې دا کمې کمې فتنې نوې راوځي نیکی ګرانه شوې ده عبادت راته ګران شوی دی سو کوئی سنت شته او سو کوئی نشته سنت پکې چا راوستي دا سنت خو د پخوا و دا نفل دي دا سنت نه دي سبا به راته وایي چې د اختر مونځ ته پکې ساجت دی د جمعې مونځ ته پکې ساجت دی دا زیاتی کارونه دي دا رکاوټونه دي عزتمندو نیکي ګرانه شوې ده مونږ ته الله دې راته اسانه کړي قرباني ده انشاءالله سباله سنت عمل دی د دنیا مسلمانان دا عمل زما پیغمبر کړی دی دا صحابه کرامو کړی دی دا غریبي په هغه زمانه کې موا او د دې زمانې نه غریبي ډیره د لوږې به خلک مړه کېدل اوس د لوږې نه مړه کېږي څوک اوس د ډکې خېټې نه خلک مري پیغمبر علیه السلام قرباني کوله او جذبې سره یې کوله یوه قرباني نه کوله شل او دېرش او سل قربانۍ به یې کولې زما د هغه خواږه پیغمبر خواږه سنت دي انشاءالله جذبې سره به یې کوو د چا خبره مونږ په دې کې نه منو او نه دا فلسفي مونږ د چا منو الحمدلله دا یو سنت عمل دی او مسلمانان هغه کوي په جذبې سره د 1 لاکو څاروي په 2 لاکه واخلي خوشحاله یې پې دا زه یو سنت عمل کوم ګران دي خفګان پې نه وي چېرې دا ولې دا مې ګران واغش نه فخر کوي ښه ده چې مې ګران واغش دا سنت طریقه ده الحمدلله دا به مونږ کوو دا مسلمانانو یو تاریخ دی را روان دی او دا تاریخ په تر قیامته پورې جمدې ساتو دا زمونږ د مسلمانانو یو جذبه ده انشاءالله